عبدالله د ایران له لوري په افغانانو شوی ظلم د ستاینې وړ وباله. هیواد ټایمز وایي په ایران کې په 3 مذهبي کسانو د برید وروسته د دې هیواد چارواکو ته په افغانانو د شدت نوې بهانه په لاس ورغلې ده. اوس نو د دې هیواد پوځیان په سړکونو، په پارکونو، هر ځای چې افغانان ګیر کړي شکنجه کوي، په چاقوانو یې وهي، وژني یې، جنسي تیری پرې کوي، بیا یې ویډیوګانې اخلي او خپروي، مجبوروي یې چې افغانانو ته سپکې سپورې ووایي، حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته کنځل وکړي او نور دا ډول وحشتونه. خو د افغانستان د مشرانو له لوري د ایران د وحشت غبرګون ډېر پس او حتی د شرم وړ دی، په داسې حال کې چې په افغانانو روان ظلم او وحشت په مستقیم ډول د ایران حکومت یعنی د دې هیواد پوځ ترسره کوي. خو ډاکټر عبدالله او ورسره حامد کرزي نن په خپلو غبرګونونو کې دا د پردیو له لوري د ایران او افغانستان د اړیکو د خرابولو هڅه بللې ده او آن په دې هکله یې د ایران کړي اقدامات معقول بللي دي. عبدالله په خپل پیغام کې داسې ویلي: په مشهد کې په ایرانی مذهبي کسانو برید په سختو ټکو غندم. د خپل ځان او د افغانستان د خلکو له طرفه د ایران جمهوري اسلامي دولت ته تسلیت وړاندې کوم، په داسې حال کې چې په ایران کې ترسره شوی وحشت آن په فلمونو کې هم نه دی لیدل شوی. د طالبانو حکومت هم نه پسه خوله له ایران څخه سوال کړی دی چې د افغان کډوالو سره ښه رویه وکړي. قدرمنو لیدونکو، تاسې د ایرانیانو له لوري له افغانانو سره داسې چلند څنګه ارزوئ؟ نظریات مو راسره په کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل هم در سره سبسکرایب کړئ.